وعشي وحين تسحرون اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم انزلها المقعد المقرب عندك يوم القيامة. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. سورة بني إسرائيل پاره 15 آيات نهاوية هفتاد نو. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معاذ قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال: لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل من جوف الليل. ثم تلا بسم الله الرحمن الرحيم تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون الآية. سورة السجدة آيات يوشتم. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام وعموده صلاة وذروة سنامه الجهاد. أما بعد، بإيمان أو كلمي ورنو الله جل جلاله القرآن عظيم شان كم آيات में जो बोलोस्त तो पानी के दास फरमाए سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشي وحين تسحرون. د صباح منځ د بیګام منځ او بیا ورپسې د الله جل جلاله د ظهر منځ د الله د فرض منځ او بیا د عشاء منځ چې ماښام او ماسخوتن دواړه پکې شریک دي. او دغه آیات شریف مې چې ولوسته چې فرمایي: اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق الليل. ودروي المنځونه لدلوک الشمس د زوال د لمر ځنې وروسته الى غسق الليل تر هغې پورې چې شپه راځي، یعنې تر شپې پورې هغه ودروي کله چې تیاره د شپې راځي. وقرآن الفجر او قل علی قرآن په فجر کې او یا په سبا کې. ان قرآن الفجر کان مشهودا. بیا دغه قرآن چې دا به تاسو باندې شاهدي وي. معنی یې څه دي؟ مشهوده کې دا ډېر لوی راز علما وایي چې پراته دي. د سحر ملایکې دلته وي چې بېرته رخصتېږي او ځي اسمان ته الله ته دفترونه او خبرونه وړي، او د اسمان ملایکې راځي نوې ډیوټۍ او نوې وظیفې ته راځي او نوې کار ته راځي، دواړه یو ځای کېږي. نو دا په هغه عمل باندې چې تاسو په عشا کې یا په مازدیګر کې کوم مونځ کوئ، یو بهتر مونځ ځکه دی چې دغه دواړه ملایکې سره یو ځای کېږي او دا دواړه په دفترونو کې ستا مونځ لیکي. نو دا د دې بهتري ده. نو ځکه وایي چې مشهوده تاسو باندې دغه ملایکې او دغه ټول دفترونه چې کوم یو د ملایکو سره دي دا تاسو باندې شاهدان دي، او دواړه کوم یو چې ځي او کوم یو چې راځي د اسمان نه. ومن الليل او د شپې په څه حصه کې فتهجد تهجد کوي به نافلة لك، هغه نفل چې په تاسو باندې نفل شوي دي. عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. او کله چې ته دا وکړې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دا وعده کوي چې تا به مقام محمود ته وړو. اوس راځو ته چې تهجد د لیل کې یا د شپې کې څه معنا ده. تهجد معنا دا ده چې د وجود نه اخیستل شوی. وجود دې ته وایي چې بیدارۍ ته وایي. که سړی په خوب کې یو بیدار شي او په مخکې د هغې نه بیدار وي، دواړو ته وجود ویلی کېږي. فتهجد په دې کې تهجد وکړه، وجود یعنې بیدار شه، په دې کې بیدار اوسئ. که د خوب نه بیدار اوسېږي او په بعد د هغې علما داسې وایي. خصوصا حسن بصري صاحب ابن کثیر روایت کوي چې کله چې د تهجد مونځ کېږي نو د ماسخوتن مونځ وشو، د عشا مونځ وشو، بعد د هغې نه ټول وخت د تهجد دی تر سهاره پورې. هو داسې ده چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم عمل دا دی چې په اخر د شپې کې به یې کوو تهجد مونځ. نو ځکه خلک وایي چې د شپې مونځ په تهجدو کې په اخره شپه کې کېږي، یعنې شپه به 3 حصې کې ثلث 2 ثلثان به تېرېږي او اخري ثلث کې یا اخري 3مه برخه کې به د تهجد مونځ کې د صحابهو د رسول الله صلی الله علیه وسلم عمل په دې باندې دی. او نور من اللیل فتهجد د شپې مونځ وکړه.
او په دغه کې هم دي په سوره مزمل کې هم دي چې د شپې نه یو څه برخه وباسه دې دپاره مخکې د دې نه چې دغه د سوره مزمل کې 5 وخته مونځ چې الله رسول الله صلی الله علیه وسلم معراج ته لاړ نو فرض شوی نو دغه مونځ د تهجد فرض بیا د دې دا فرض لري شو د ټول امت نه نافله نفل شو نفل څه ته ویل کېږي هغه شی چې اضافه وي یو د الله جل جلاله د رسول صلی الله علیه وسلم سنت مؤکد دي چې موږ تاسو هر مانځ کې کوو دویم هغه سنتونه دي چې زوائد ورته ویل کېږي مثلا د مازدیګر د مانځه نه مخکې د ماسخوتن د مانځه نه مخکې همداسې دې ته سنت زوائد ویل کېږي او دا هم سنت دي او یو هغه نفل دي هر وخت چې طبیعت جوړ شو او برابر شو او وخت نو وکړه چې ممانعت د وخت نو دې ته نفل ویل کېږي نفل یو اضافي شی ته ویل کېږي فلهذا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حق کې دا فرض پاتې شو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د 5 فرضونو علاوه یو فرض د تهجد شو ځکه خو دا فرض د نور امت د غاړې نه ساقط شو او پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې فرض پاتې شو تر اخره پورې ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم دا په پابندۍ باندې کول او ولې رسول الله صلی الله علیه وسلم کول ځکه چې هغې ته الله تعالی ویلي چې زه به تا په ورځ د قیامت باندې به زه تا ته مقام محمود درکوم مقام محمود څه معنا علما داسې وایي چې حشر کې ټول خلک راټول شي او ټول خلک ته هر پیغمبر ته ورځي شفاعت که شفاعت نه کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو لوړ جګ مقام کې وي او په اعزاز کې به وي ځکه هغې ته مقام محمود ویل کېږي د هغه اعزاز نه به رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې ټولو خلکو شفاعتونه کوي کله چې د دې شفاعت کو نو الله ورسره د دې وعده وکړه مقام محموده زه به تا ته مقام محمود درکړم نو مقام محمود په تهجد کې دی هر څوک چې کوي د هغې نه برخه وړلی شي تهجد ښه مونځ دی خو د تهجد عامه خبره دا ده چې د ماسخوتن د مانځه نه تر هر وخته پورې کولی شي وایي که دا د هغې تهجد د عایشې صدیقې رضی الله تعالی عنها نه پوښتنه وشوه رسول الله صلی الله علیه وسلم څو رکاته مونځ کوو یو روایت کې دا دي چې 7 رکاته یې کوو د دې نه 4 رکاته یې تهجد کول او 3 رکاته به وتر واجب کول چې زمونږ د حنفیانو 3 رکاته واجب بیل وي هماغه کولی شو چې دا بیل مونځ بیا دویم ځل بیا عایشه صدیقه او نور صحابه داسې وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به 9 رکاته مونځ کوو د 9 نه 6 رکاته سنت مونځ او د تهجد مونځ او 3 رکاته کوم یو چې پاتې کېږي هغه 3 رکاته تهجد د وتر واجب مونځ او بیا د هغې نه وروسته 11 رکاته یې هم کړی دی 11 رکاته مونځ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی دی د هغې کې 3 لرې کړه نو پاتې شو 8 رکاته رسول الله صلی الله علیه وسلم اتم کړي فلهذا تهجد مونځ رسول الله صلی الله علیه وسلم 4 هم کړی دی او 6 هم کړی دی او 8 هم کړی دی دا هغه صحیح روایت چې د ټولو جمع کېږي چې دا 3 طریقو باندې دې عمل کړی دی او وروسته یې په تهجد به په همدې باندې به یې کول او همداسې به جګېده بیا به چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تهجد وکړ بیا به یې دا په ښي اړخ باندې به څم لاس ته او د ښي اړخ باندې به دا لاس به څنګل به د خپل سر لاندې ونیوله دپاره د دې چې غافل نه شي د دې نه چې اذان وشي چې باید ورته جګ شي نو د بیدارۍ یو سبب دا دی چې دلته به لاس دې خپل او بعد د هغې نه بیا په سنګین او په دروند خوب باندې به نه ویده کېدل صرف یو پینکي او یا یو استراحت به یې کو او بعد د هغې نه به بیا مانځه ته وته نو د دې کله کله داسې خلک وایي چې دغه 11 رکاتو کې 2 رکاته د سحر هم شامل دي ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله مونځ کوو نو دغه 2 رکاته د سحر مونځ یې هم وکړو د دې نه دا معلومیږي تسلسل او دخول د دې معلومیږي چې لږ وخت پاتې شي شپه وي چې اذان نه مخکې ته هم کولی شي چې تهجد وکړي چې تر څو پورې سحر نه داخل شوی 2 رکاته مونځ هم کولی شي فلهذا دا تهجد مونځ دی او تهجد مونځ یو بهترین مونځ دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم همیشنی عادت او خو د امت د غاړې نه ساقط شوی دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم استثنایي خپل فرض دی اوس راځو دې ته چې دا خو د دې مونځ شو د 4 واړو مونځونو یادونه وشوه چې کله زوال وشي نو 4 واړه مونځونه یاد شو بیا قرآن الفجر د سحر مونځ وشو خو رسول الله صلی الله علیه وسلم په تهجد کې عادت دا و یو روایت داسې وایي چې په اول 2 رکعتونو کې به خفیف مونځ کوو د تهجد خفیف مونځ به کوو او بیا به چې دې نورو ته شو نو بیا به ډېره درنه سجده کوله اوږده سجده به یې کوله اوږده رکعتونه به یې کول ډېر قرآن عظیم شان به یې پکې لوسته فلهذا دا د تهجد عادت د رسول صلی الله علیه وسلم اوس د دې مانځه په برخه کې د دې ټولو روایتونو سره او د دې ټولو هر سره معاذ رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم پوښتنه کوي ورته وایي چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته عمل را او داسې یو عمل وښایه چې زه جنت ته داخل شم ویباعدني من نار داخل مې کې جنت ته او زه د اور نه لرې شم نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي
قال لقد سألت من عظيم، ډیر لوی سوال دې رانه وکړ، ډیر ستر سوال دې رانه وکړ، ډیر سنګین او دروند سوال دې رانه وکړ. على من يسره الله عليه، الله دې په هر چا باندې آسان کړي. یعنی آسان دی خو چېرته څوک کوي او کندی کوي نو هغې باندې ډېر دروند تمامېږي. اوس یسره الله علیه تعبد الله لا تشرک به شیئا. اول دا وکړه چې شرک مه راوړه د الله سره، عبادت د الله دپاره خاص کوه، هېڅ شی یاد نه کړې پرې. وتقیمو الصلاة او مونځ ودروه. او بیا ورته فرمایي تعطي الزکات، زکات ورکړه، فرض زکات. هر 40 روپو کې 1 روپۍ ورکړه او کال به تیر شي، نصاب کې پوره شي. وتصوم رمضان او روژه ونیسه. والحج البیت او قصدک د بیت شریف چې در باندې فرض شوی وي، دومره داري در سره وي چې لاړ شي او بېرته راشي او اهل و عیال ته خپل رزق هم پرېږدي نو بیا او کومه تکلیف هم نه وي، سلطان جائر یا ظالم بادشاه هم نه وي، مرض هم نه وي، نو کولی شي چې خپل حج پوره کړي او لاړ شي ورته. بیا فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم الا ادلک علی ابواب الخیر. معاذ رضی الله عنه ته وایي آیا تا ته زه دلالت در نه کړم چې ابواب د خیر، بابونه د خیر او دروازې د خیر څه دي؟ نو الصوم جنة، ورته وایي چې بابونه د خیر دغه دي. الصوم جنة، روژه چې دا ډال دی، سپر دی، د چا په مقابل کې؟ علما یې داسې تعریف کوي چې سپر دی او ډال دی په مقابل د ګناهونو کې په دې دنیا باندې، او ډال دی او سپر دی په ورځ د آخرت کې د دوزخ د اور. دا ډال شو. والصدقه تطفئ الخطیئه کما یطفئ الماء النار. او کله چې ته صدقه ورکړې، خیرات ورکړې بغیر د زکات نه، یو فقیر او یتیم باندې دې زړه خوږ شي، هغې سره یې وکړي، دا د الله جل جلاله هغه څه دي چې دې باندې ټولې خطیئات، ګناهونه د دې نه محوه کېږي. دا دې معنا دا ده چې ته صدقه ورکړې لکه اوبه چې په اور باندې واچوې چې مړېږي، ستا ګناهونه ټول مړه کوي او ټول درنه لرې کوي. وصلاة الرجل من جوف الليل، او د سړي مونځ کول په من د خېټه د شپې کې، شکم د شپې کې، معنا دا ده چې نیمه شپه کې دغه مونځ دې وکړل، په نیمه شپه کې چې په هر وخت کې دې وکړ، نو اوس د شپې مونځ کول دا چې شی دی من جوف الليل، دا هم د ابوابو د خیر نه دی. ثم تلا، او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل تتجافى جنوبهم عن المضاجع، هغه کسان چې لرې کېږي د خپلو بسترونه. انشاءالله د دې آیات بیا وروسته راځي. ثم قال، بیا وفرمایل رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث کې الا لا اخبرک برأس الامر، ایا زه تاته یو شی ونه ښیم لکه رأس، سړي سر چې وي په وجود کې، که سر یې نه وي نو هېڅ نشي کولی. ای په اسلام کې زه تاته داسې شی وښیم چې هغه سر وي او هغه د سر دلالت کوي چې بې د دې نه جسد نشي کولی کار وکړي. نو ویل چې وعموده، او هغه څه درته وښیم چې ستنه ده د اسلام دپاره، او ذروتن، هغه چې اوچت دی او نور هم اوچتېږي، سنامه، لکه ګوپان یعقوب د اوښ داسې اوچت دی، د غونډۍ او د غره په شان دی، هغه درته ونه ښیمه. کله چې دا ورته وویل چې زه درته دا ونه ښیمه، نو قلتو بلا، ورته مې وویل چې هو راته وښیه دا شیان. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل رأس الامر اسلام، د خپله د جسد راس او سر چې دی دا اسلام کې، دا رأس په معنا د اسلام دی. کله چې ته جسد ژوندی کې نو مسلمان بشي، بیا ژوندی کېږي، سر به دې پیدا شي. وعموده صلات، او هغه ستنه چې په اسلام ودرېږي نو هغه چې شی دی، هغه ستنه چې ده هغه مونځ دی. ولې مونځ دی؟ ځکه چې کله ته فستات یا خیمه یا یو شی غورځې نو هغه به په ستنه باندې بیا ودرېږي، او که په ستنه نه وي نو هېڅ شی هم نه ودرېږي. ولهذا مونځ چې وکړې نو دا عمود الصلات دا د هغې ستنه ده. وذروة صنام، او هغه چې شی چې اوچت دی هغه چې شی دی الجهاد، جهاد دی. دا هم منئ، یو جهاد دی، یو قتال دی. جهاد دې ته ویلی کېږي چې د قلم نه نیولې، ژبې نه نیولې، د حرکت نه نیولې، د لاسونو او د خپو نه نیولې، ټول جهاد دی. د یو فقیر په ښځه کې طالب ځي خپل طلب ته، علم ته، حاجي ځي عمرې ته، حاجي ځي حج ته، نورو شیانو ته، دې ټولو ته جهاد ویلی کېږي. د قلم په څوکه باندې، د مال په ورکولو باندې جهاد کوي. د غازیانو دپاره اس اخلي، ټوپک ورته اخلي، نور شی ورته کولی شي. یو نیکه کلمه، الجهاد کلمة الحق عند سلطان الجائر، یو حق کلمه د یو سلطان، یو پادشاه ته ویل، دې ته جهاد ویلی کېږي. دا هم په جهاد کې راځي. یو دا جهاد شو. دویم قتال دی.
قتال دې ته ویل کېږي چې دوه ګروهونه سره د حق او د باطل سره یو ځای کېږي لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم 29 غزوات د همدې دپاره کړي دي چې هغلته حق او باطل ځکه چې خلک د الله د بندګۍ ته راوبولي او د بنده د بندګۍ نه اخلاص کړي د بوتانو د بندګۍ نه اخلاص کړي نو دلته رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي تر هغې پورې به زه جهاد کوم تر څو چې دا خلک ونه وایي لا اله لا اله یعنې الله یو دی نو زه به تر هغې پورې به دا جهاد کوم نو جهاد چې دی دا اوچت عزت د اسلام دی او اوچته قله د غره ده او هغه اوچت ځای او هغه مانوره ده چې ټوله دنیا یې ګوري او هغه منار او هغه ګنبده ده چې ټوله دنیا یې ګوري جهاد داسې یو شی دی هر مسلمان لپاره پکار دی نو اوس خوښه یې خپله چې دغه جهاد کوي او که نه کوي په هر څه چې وسه ورسېده بیا فرمایي رسول الله ثم قال وایي فرمایي الا اخبرک بملاک ذلک ایا زه تاسو ته دغه ټول شیان چې ما وویل د دې هغه واک چې چا سره دی او خپل واک چې څوک دی په د دې ټولو دپاره او د دې د حرکت دپاره دی هغه څه شی دی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي معاذ رضی بلا یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته وښیه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بأخذ بلسانه خپله ژبه یې ونیول لسان خپل یې ونیو رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي دا ملاک د ټولو کارونو دی او د ټولو شیانو مالک دی قال کف علیک هذا وایي په همدغې باندې خلک سرچپه ولیږي قلت یا نبي الله وایي دا څنګه یا نبي څنګه دا کېدلی شي وانا ان المؤاخذون بما نتکلم ایا موږ به نیول کېږو په دې باندې چې موږ خبرې کوو نو فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم سکلتک امک مور دې در باندې بوره شه مور دې در باندې وژاړه یو ټکی کلام دی یعنې ته په دې نه پوهېږي مور دې په تا باندې وژاړي څنګه دې در باندې وهل یکب الناس فی النار علی وجوههم په دې ژبه باندې خلک سرچپه کش کول کېږي او وړل کېږي بالمناخر پوزه به یې ځمکې ته وي او کشکۍ به یې جهنم ته به ځي وعلى مناخر الا حصائد السنتهم دا ولې به په مناخر او په دې سرچپه به جنت دوزخ ته غورځېږي ځکه به غورځېږي چې د دې ژبې نه پوښتنه کوي دې تکلیف کړی دې غیبت کړی دې تکلیف دې خلکو ته تکلیف رسولی دې جنګ جوړ کړی دې عزت خراب کړی دې ابرو خرابه کړی دې شتم او کنځلې کړي دي دې خلکو ته سپک کتلي د دې اخلاقو کار نه دی اخیستی دا ژبه چا نه ده مکمله کړې نه ده او چا واک کې نه ده نیولي چټیات عباسیات یې ویلي غیبتونه یې کړي ځان یې مفتي جوړ کړی د دروغو مسلې کړي دي په یو شي باندې خبر نه دی غټې غټې مسلې یې جوړې کړي دي د ځان نه خپل هر څه یې کړي دي نو دغه ژبه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم ونیول چې مور دې بوره شه دغه ژبه ده چې هر څه کېږي بیا په آخر کې الا حصائد السنتهم موږ او تاسو دا ویو چې شی چې کري هغه به ریبي چې دې کشف مې کړي ورته راو مې کړي نو اوس وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه چې شی دی چې په دې ژبه کرلی دی هغه به تاسو حصائد کوئ هغه به تاسو لو کوئ درو کوئ به هېڅ وخت د هغې نه خلاصېدل نشته دی غلط کار دې کړی دی دوزخ ته به ځي او که صحیح کار دې کړی دی جنت ته به ځي نو اوس دا ژبه په دې یوه ژبه په یو تلفظ اسلام مسلمان شو او په یو تلفظ کفر کافر شوي په دې یوه ژبه سحر کې دا حدیث ډېر زیات ما ویلی دی او بیا ویم سحر کې دغه ټول اعضا لاسونه خپې سترګې سر دا ټول راځي او عذر کوي ژبې ته ای ژبې الله ته وګوره د خدای نه ویرېږه زمونږ په حقله که ته چېرته سمه وخوځېږي نو مونږ به ارام یو او که ته چېرته خرابه وخوځېږي ستا مونږ ټول لښکر یو مونږ هم خرابۍ کې ځو که په غلا دې وخوځوله په غلا ته به ځو او که په زنا دې وخوځه زنا ته به ځو او که په شرابو دې وخوځوله په شرابو ته به ځو هر څه دې چې مونږ ته وویل نو هماغسې به کوو خو ته د خدای نه ویرېږه زمونږ په حقله باندې ټول اخلاق ټول اسلام او ټول هغه څه په ځای که کوم چې درته الله جل جلاله فرمایلي فلهذا دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه حدیث شریف دی چې دې معاذ رضی الله عنه ټولو صحابو ته په جمع باندې وویل رواه ترمذي دا ترمذي روایت کړی دی او ترمذي روایت کړی احمد روایت کړی دی او وایي چې دا حدیث حسن صحیح دا صحیح حدیث دی اوس وایي چې عمل د جنت ته داخلېدل کله چې ته دا فروض ادا کړې دا ټول شیونه ادا کړې بیا هېڅ تکلیف درته نشته ولې درته تکلیف نشته ځکه چې الله جل جلاله تا نه همدا غواړي چې ته باید ته ما دپاره بندګي وکړي او کله چې د الله بندګي کې په هر شکل او په هر ترتیب باندې چې کې الله تعالی تا ګوري په خفا کې په تیاره کې په رڼا کې په هر څه کې دا ټول د الله جل جلاله هغه اعمال صالح قولا وي که عملا وي
او که په زړه کې دي وي او که په ښکاره په ژبه کې دي وي دغه ټول هر څه دا ټول اعمال دي او دې کې دلیل د جنت دی وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون آیات د زخرف دی 15 آیات دی وایي چې دغه آیت دغه جنت میراث هغه څوک وړلی شي چې رښتیا هم د جنت ته خواري کړې وي خپل عزت یې په ځای کړی وي مونځ یې کړی وي د الله تعالی په لاره باندې روان وي د دې نه بیا بهتر کار نشته دی فرمایي الله جل جلاله په قرآن فاما من اعطى واتقى هغه چاته چې ورکړه شو تقوا یې وکړه وصدق بالحسنى او صدقه یې وکړه په حسنا نیک اخلاق یې وکړه مال یې د الله په لاره کې فسنيسره لليسرى دې ته زه لار اسانومه او خپله بغیر د تکلیف نه په دې لاره باندې جنت ته روان واما من بخل واستغنى او هغه څوک چې بخل کوي او استغنا یې وکړه بې پروا شو د الله نه د الله پروا یې ونه کړه وکذب بالحسنى او په نیکو کارونو باندې دروغ ویل په ځای د دې چې رښتیا ووایي سم کار وکړي د هغې په ځای باندې دروغ وایي او ځان غاوره او متکبر کوي او بیا وروسته فسنيسره للعسرى زه ورته لار د خفګان او د تکلیف اسانومه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان النصر مع الصبر نصر کامیابی د صبر سره ده وان الفرج مع الكرب او خلاصي د الله جل جلاله د تکلیف سره ده د تکلیف نه خلاصي فرج دی اخلاص وان مع العسر يسرا او په دې پوه شه چې د هر یو تکلیف سره ازادي شته دی خو کله که انسان پوه شي ان مع العسر يسرا دلته مو وایي چې فنيسره للعسرى دا به هغې ته ورکړم او کله چې نیک کارونه وکړي نو زه به ورته اسانه کړم لاره د یسر او د اسانتۍ او رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي همیش دپاره مسلمانانو ورونو سره یسر کوئ عسر مه کوئ سختي مه کوئ تنګي مه کوئ د ښو اخلاقو نه کار اخلئ نو اوس شقاوت او سعادت دواړه د دې ژبې پورې د منځونو پورې د نیکو اعمالو پورې د دې ټولو پورې نښتي دي رسول الله صلی الله علیه وسلم به همیش دپاره دا دعا کوله وهدني ويسر الهدى لي یا الله ما هدایت کا او ما ته اسانه کا هدا او لار مستقیمه او د سعادت او نیغه ما ته اسانه کا هغه لار او رسول الله صلی الله علیه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له اما اهل السعاده فيسره ويسرونه لعمل اهل السعاده نیک خلق به نیک عملونه کوي او هغه بد خلق به بد عملونه کوي دواړه به په خپل عمل باندې نیول کیږي لکه څنګه چې په دې آیات کې وویل شو بدي به بدانو ته ورکول کیږي اوس راځو دې ته موږ مخکې په حدیث کې ویل الا اذر ابواب الخير ابواب الخير څه شی دی ابواب الخير هغه د اسلام واجبات دي هغه د اسلام نوافل دي نوافل څنګه نوافل دا چې عقیده طحاوي کې لیکي په دلایلو باندې دا ثابت کړی ده څوک چې نفل ډیر کوي او منځونه ډیر کوي د الله دوست شي او الله وایي چې زما دوست شو مانه چې څه غواړي زه یې ورکوم زه د هغې لاس جوړېږم زه د هغې خپه جوړېږم زه د هغې سترګې جوړېږم زه د هغې غوږونه جوړېږم په ما به اوري په ما به ګوري په ما به نیسي په ما پسې به ځي ټول هر څه بیا زما لپاره وي او که څوک ورسره عداوت کوي او دښمني کوي زه د هغې سره دښمني کوم هغې او که څه ما نه وغواړي نو زه یې ورته ورکوم نو اوس د نوافلو صورت عقیدې په لحاظ باندې دا دی چې د الله ولی شي ولی الله د الله ولی بشي او الله ته چې څه غواړي هغه ورکوي بله خبره دا وه چې الصیام جنت دا صیام جنت یعنې دا سپر څه معنا د دې سپر معنا دا ده چې تا په خپله باندې سپر کي د شیطان نه دې خالي کي د عباسیاتو چټیاتو نه دې خالي کي یو مستقل انسان درنه جوړ کي یو مهم انسان درنه جوړ کي یو عادل انسان درنه جوړ کي یو با اخلاقه انسان درنه جوړ کي یو محبتي او د خوښیو نه ډک انسان درنه جوړ کي تا بیا په خپله باندې سپر جوړېږي نو ځکه روژه چې کله ته ونیسي نو دا بیا جد وحسن دا هغه حسن دی یو هغه قلا ده لکه کانکریټي دیوالونه چې درنه تاو وي هیڅوک درته ضرر تکلیف نشي رسولی ځکه چې تا روژه نیولي او د الله د رضا لپاره نو هغه درته جنت هم درکوي او په دې دنیا درته دغه ټول هر څه جوړوي دا سپر دی الله جل جلاله اوس موږ ستاسو د دې ټولو په نصیب کې فضل صدقه مو ویلې چې صدقه څه شی دی اول خو صدقه دا ده چې وایي چې الله جل جلاله چې اوبه داسې اور داسې مړ کوي لکه څنګه چې اوبه اور مړ کوي کوم یو تا کې خطایي وي تکلیف وي دا ټول په همدې باندې کېږي
او بله دا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان صدقه سر لتطفئ غضب الرب وایي صدقه چې دا د غضب د الله تعالی کلاري. او اوس امام حسین رضی الله عنه هغې به همیش دپاره بیا د شپې بیا ډوډۍ راواخیستې او په شا باندې بیا راواړولې او بیا به مسکینانو ته به د شپې ته چا ورته ویل جناب ته د شپې ولې کې وویل دا هغه صدقه ده چې زه یې پټه کومه. د دې پټې صدقې او د ښکاره صدقې معنا دا ده چې څوک د شپې پټ تهجد او د شپې مونځ کوي او څوک د ورځې مونځ کوي. د ورځې مونځ خلک ګوري او د شپې مونځ څوک نه ګوري، نو هغه خاص ستا او د خدای ترمنځ رابطه وي، نو هغه بهتر دی. نو ځکه به دې جناب ویل چې زه صدقه هغه وخت ورکوم چې زه لاړ شم فی ظلام اللیل په تیاره د شپې کې او خلکو ته صدقې ورکوم. الله جل جلاله فرمای ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. که تاسو ښکاره ورکوئ او که پټ یې ورکوئ صدقې، نو دا خیر دی ستاسو دپاره. ویکفر عنکم سیئاتکم او ستاسو سیئات او بدي ټوله محوه کوي. بما تعملون خبیر او والله بما تعملون خبیر. او الله تعالی په هر څه باندې آګاه دی او په هر څه باندې پوهی دی او پوهیږي چې دې صدقه د څه دپاره ورکوي. ایا د ریا دپاره یې ورکړي او که نه زما د رضا دپاره یې ورکړي. مال ډېر مهم شی دی. دا جیب وګوره دلته په دې پاس زړه په سر باندې دی، ولې چې دلته دا پیسې دلته کېدي نو هلته زړه ټوپونه وهي خوشحاله وي چې دې کې پیسې شته. او که دلته پیسې نه وي نو زړه دې هم مړ کېږي، کله ژوندی شي کله مړ شي. دا ځکه دا خیاطانو ډېر اوچت کار کړی دی چې دا یې دلته ورته کړی دی. نو کله چې پیسې ورکې ګوره دا زړه به دې مړ کېږي، تکلیف به ورته پېښېږي. خو دا ورکه ځکه چې اور مړ کړي او الله جل جلاله غضب دانوي در باندې د هغې غضب به طرفه کړي. نو د دې لپاره هم ښه دی چې الله جل جلاله د دې ټولو شیانو لپاره دا بهتره خبره ده چې په هر شي کې صدقه ده. سبق کې د صدقه ده، په قدم کې د صدقه ده، په نیک نصیحت کې د صدقه ده، مور او پلار سره د نیکي د صدقه ده. هر شی صدقه دی، خو تاسو وپېژنئ چې وایي کوي. فرمایي الله جل جلاله تتجافى جنوبهم عن المضاجع. هغه خلک چې لرې کېږي د شپې د بسترو نه ویده وي او راجګ شي. يدعون ربهم الله تعالی ته دعوت کوي خوفا وطمعا، د دې لپاره چې ویریږي او د الله نه تمه لري د جنت. ومما رزقناهم ينفقون، او هغه څه په نفقه کوي کوم چې الله ورته رزق کړي. فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون. وای ای نفسه پوه شه په دې باندې الله جل جلاله کوم یو نعمت چې دی او ساتلی دی ځان سره او ستا سترګې پرې یخېږي هغه یې د ځان سره ساتلی. ورځ په قیامت به درته هغه نعمت تحفه کړي او درته بېدر کړي چې ته زما د خاطره جګ شوی وي او د شپې دا ستا نعمت دی، دا نعمت واخله او ستا سترګې به پرې یخې شي، سترګې به دې پرې خوشحاله شي. فلهذا الله جل جلاله دې دا هم زموږ ستاسو په نصیب کړي چې دا قرة عین د ورځ د قیامت هم دا په نصیب شي. نو اوس د سړي د یو ذکر دپاره، د یو د خوب لرې کولو دپاره، د هر څه دپاره جګېدل دا بهتر کار دی، خو دا ځان ته ښه کول پکار دي، په پټه کې پکار دي. او کله چې سړی د اسلام دپاره رأس او سر پیدا کړي نو اول به اسلام تطبیقي په ځان باندې، او که سر نه وي نو جسد هېڅ کار نشي کولی. او بیا که تاسو وایئ چې مونځ ودروئ نو عمود هم ودروئ. ټول د ژوند تعمیر په دې ستنه باندې ودرېږي. ژوند کې ستا څومره تعمیر دی، واده کې که چېرته ځې، که موټر چلې، که تجارت کې، که بزنس کې، که نور کارونه کې، حقوقي جزایي معاملات کې، ټول به په دې عمود باندې به ودرې. مونځ به کې خدای سره به یې وارې محاکمه کې چې الله زه تا ته ودرېدم، ما نن غلط کار کړی یا صحیح کار مې کړی دی، ما ته مغفرت وکړه. نو عمود صلات دی، ستنه صلات ته د ټولو اعمالو او د هر څه دپاره که ستنه نه وي هېڅ عمل نه ودرېږي. فلهذا د دې ضرورت دی او باید دا وشي. دا رأس الامر شو. او الله جل جلاله د جهاد دپاره سنام ویلی دی، غرې ویلی. مسلمانانو سره عزت ښایېږي، جلال ښایېږي. مسلمانانو سره خپل ځان تسلیمول نه، که هېڅ د زور نه رسېږي هغې سره توپ دی او تا سره نشي دا خپل غرور د اسلام خو دې مه خرابوه، ورته لاس مه نیسه، ورته جنګې مه کېږه. یو وارې د هغې دپاره خاندي او لس وارې بیا د یو کافر دپاره خاندي. او الله دې هېر کړی دی، د هغې نه کومک هم غواړي، د هغې نه هر څه غواړي. ایا دې ته وایي جهاد؟ ایا دې ته وایي په خوله باندې به مجاهد یي، په خوله باندې به هر څه یي، او زیارت پرسته، او قبر پرسته، او کافر پرسته، ته بیا جهاد غواړي ځان ته؟ جهاد په دې باندې کېږي. ستا سنام دا دی که ته تسلیم شوی ید العلیا خیر من ید السفله. دا ټیټ لاس دې نیولی دی او یو کافر درته په دې لاس کې چې شی اچي مه شه ده ولږې خو یې نه
مرګ د تندې په مذهب زما بهتر دی. نه اوبه د دون همت نه به اوبه کله هم نه غواړي، نه ژوند د دون همتو په اوبو کله به هم ترې نه غواړي. هر وخت به د خپل عزت دپاره، د خپل اسلام دپاره هغه غرور سره ساتي کوم چې پیغمبر ساتلی و. په فقر کې، په تکلیف کې، په زحمت کې، په غم کې، په هر څه کې چا کې نه دی اورېدلی شکایت یې نه دی کړی. الله ته یې صبر کړی. واستعینوا بالصبر والصلاة. الله نه معاونت غواړي په صبر او په مانځه باندې. الله به درته حق درکړي. او که نه معذرت غواړې د الله نه په دې باندې چې ته ودرې زه کافر ته ودرېږم، هېڅ وخت الله جل جلاله نه سرخرویه کوي، بلکې رسوا او نا امید به دې کړي. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار.